نن له یوه ښه او هیله بښونکي خبر سره ستاسو درنو هیوادوالو ته د ترانسپورت په برخه کې حاضر یو. هغه خبر چې د ښاري خدمتونو د ښه والي او خلکو ته د اسانتیاوو د برابرولو په لور د عملي ګامونو څرګندونه کوي. د راپور له دوام مخکې له تاسو ګرانو لیدونکو څخه هیله کوو چې د وروستیو مهمو خبرونو او راپورونو د ترلاسه کولو لپاره د وروج چینل سبسکرایب کړئ او دا محتوا له نورو سره هم شریکه کړئ. د ترانسپورت او هوايي چلند وزارت د یو نوي ابتکار له مخې د روان کال د اسد په میاشت کې د هېواد د جنوب لوېدیځو ولایتونو لپاره د کابل ښار د کمپنۍ په سیمه کې د یوې مسافربري هډې د جوړولو چارې د څه باندې 28 میلیونه افغانۍ په لګښت پرانیستې. د پلان له مخې ټاکل شوې وه چې دا پروژه په لنډ ممکن وخت کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او اوس دغه هیله په واقعیت بدله شوې ده ځکه پروژه د رسمي پرانیستي په درشل کې ده. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې مسافربري هډې ساختماني چارې تر اوسه 95 سلنه بشپړې شوي دي. د پروژې اساسي برخې په بشپړ ډول پای ته رسیدلي او یوازې یو شمېر وروستي کارونه پاتې دي. د غرفو او اداري برخو ودانۍ بشپړې شوي دي. 3 معیاري تمځایونه یا انتظارخونې جوړې شوي چې چارې به په بشپړه توګه پای ته رسیدلي دي. د ښځو او نارینه‌و لپاره جلا انتظارخونې په پام کې نیول شوي دي څو مسافرو ته لا زیاتې اسانتیاوې او آرامتیا برابره شي. یوازینۍ پاتې برخه د ساحې ګریډینګ او د انګړ جغل فرش کول دي. د هوا د شرایطو له امله تر اوسه د جغل فرش چارې نه دي ترسره شوي خو ساحه د وروستي پړاو لپاره چمتو ده او د هوا په ښه کېدو سره به دا برخه هم بشپړه شي. صاحبان کارشان تکمیل شده. 3 تا انتظارخانه هم داریم. انتظارخانه هم کارشان مکمل تکمیل شده. انتظارخانه برای زنانه جداگانه داریم، برای مردانه هم همچنان جداگانه داریم. کاری که باقی مانده فقط در بخش گریدینگ ساحه است، جغل فرش است که ساحه آماده جغل فرش است که به خاطر آب و هوا و دیگر نتونستیم تا فعلا ما جغل فرش کنیم. دغه پروژه د تخنیکی معیارونو سره سم طرح او تطبیق شوې ده او ګڼې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي لکه د ترانسپورتي وسایطو لپاره معیاري صاحبانونه، منظم او مجهز انتظار ځایونه او د سخونې منظم د اوبو رسولو سیستم او نورې اړینې اسانتیاوې د ښاریانو د هوساینې لپاره. چلوونکي د دې هډې له جوړېدو خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې مخکې له دې د مناسب صاحبان نشتون دوړو باد بېنظمۍ او د اسانتیاوو له کمښت سره مخ وه خو اوس د دې مسافربري هډې په جوړېدو سره د پام وړ نظم او سهولت رامنځته شوی دی. د هغوی په وینا نوي ځای د وسایطو د فعالیت او د مسافرو د انتظار لپاره منظم، مناسب او عادلانه چاپیریال برابر کړی دی. د دې مسافربري هډې په بشپړېدو او ګټه اخیستنې سره به مسافرو او چلوونکو ته د پام وړ اسانتیاوې برابره شي. دا اډم ډېره خرابه وه، چیکړ ډېر مشکلات، باد، پلاستیک کار ډېر خراب و. اوس الحمدلله ښه موقعیت کرده ده، ښه لوکس برابره ده، شګه د لاندې سایه ځای، د لمانځه ځای هر څه منظم دي. ځمکه د جغل نه فرش شوې ده، صاحبانونه جوړ شوي، انتظارخانې جوړې شوي، تشنابونه جوړ شوي، سهولت منځته راغلی ده او انشاءالله په ډېر کم وخت کې دومره زیات پرمختګ چې موږ ورته امیدواري نه درلودله. شکر الحمدلله ښه جوړ ده، په هرې خواته ګورې کار پکې شروع ده. اوس خو موږ ځینې خوشحاله یو فعلا. دا پروژه نه یوازې د ښاري ترانسپورت په تنظیم کې مهم رول لري بلکې د ترانسپورتي خدمتونو د کیفیت په لوړولو او د پخوانیو ستونزو په کمولو کې هم د پام وړ اغیز لري. د دې پروژې بشپړېدل د ښاریانو اساسي اړتیاوو ته د پاملرنې څرګندونه او د ښاري زیربناو د پراختیا په لور یو عملي ګام دی. هیله ده چې د ورته پروګرامونو په دوام سره به په ټول هېواد کې د ترانسپورتي خدمتونو د لا ښه والي شاهدان واوسو. په پای کې که غواړئ د هېواد له وروستیو مهمو خبرونو او راپورونو خبر اوسئ حتما د وروج چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ملاتړ وکړئ څو د حقیقت غږ لا پراخ ورسول شي په هیله د یوه اباد او مترقي افغانستان.